سلامونه نیکی هیلې قدرمنو لیدونکو شاعر او کتاب خپرونه ده. زه تیمورشاه کمال د پیاوړي لیکوال پښین له اړخه تاسو ته مخاطب یم، لکه څنګه چې تاسو زموږ تیرې خپرونې هم اورېدلې دي، لیدلې مو دي. نو نن یوارې بیا د پیاوړي لیکوال ټیم را یوځای سوی او تاسو ته د یو نوي کتاب وړاندیز کوي. د دې کتاب څښتن چې زه به یې په پیژندګلو کې تاسو ته وړاندې کړمه، دوې شعري ټولګې له دې وړاندې هم موږ به تاسو ته معرفي کړې وې، خو نن یې موږ درېیمه شعري ټولګه خپله خاوره خپل اختیار، د دغه خپله خاوره خپل اختیار تر نامه لاندې دغه خوندور کتاب د چمن د ځوان شاعر غریب اڅکزی چې د چمن اوسیدونکی دی، دی په لومړي کلام کې وایي ته خو د ځان فکر کوې ورته ملنګ غریبه. ته خو د ځان فکر کوې ورته ملنګ غریبه، دنیا بدلیږي هره ورځ بدلوي رنګ غریبه. ته خو د ځان فکر کوې ورته ملنګ غریبه، دنیا بدلیږي هره ورځ بدلوي رنګ غریبه. او موږ بس په دې پهلوانان یو خپله هیڅ نه کوو، موږ بس په دې پهلوانان یو خپله هیڅ نه کوو، ویاړو د پلار نیکه په توره او په ننګ غریبه. پیغور بې هم وایه د خدای له زوره نه و خبر، تا ته به مخامخ په غیږ درتلی په جنگ غریبه. مرګ هیڅ په یاد نه ورځي رحم پر چا هم نه کوي، مرګ هیڅ په یاد نه ورځي رحم پر چا هم نه کوي. زړونه یې څه راز لاندې کړي دي تور زنګ غریبه. او ستا د پښو تلې به وهي لکه اغزي غوندې دوی، ځینې ملګري دي بیا دي لکه لونګ غریبه. قدرمنو لیدونکو، خپله خاوره خپل اختیار د غریب اڅکزي دغه کتاب د ده درېیمه شعري ټولګه ده. راځمه د کتاب بشپړ پیژندګلو ته. د کتاب نوم دی خپله خاوره خپل اختیار، شاعر محمد عیسی غریب، چاپوار لومړی، چاپ شمیر 1000 ټوکه، چاپ کال 2021، چاپ ځای تکتو کتاب کور کاسي سړک کوټه، چاپ لړ 10 بیه 200، خپروندویه فخر افغان باچا خان پښتو ادبي ټولنه چمن. او د دغه کتاب ملګرو د ترلاسه کولو درکونه دي: تکتو کتاب کور، النور کتابونه مارکیټ، دکان نمبر 5 کاسي روډ کوټه، علمیار کتاب پلورنځی دکان نمبر 1 ریګل پلازه جنا روډ کوټه. ملګرو، د محمد عیسی غریب په دغه درېیمه شعري ټولګه کې ډیر خوندور په زړه پورې کلامونه بیا را یو ځای سوي دي. او د شاعر بشپړه پیژندګلو څه داسې ده چې نوم محمد عیسی، قلمي نوم غریب اڅکزی، د پلار نوم حاجي عبدالقدیر، د نیکه نوم حاجي ملا محمد ګل اخوند، د زوکړې نیټه 1988، د زوکړې ځای کلي ټاکۍ چمن، او خټه زمان کهول اشیزی اڅکزی زده کړي 14 BA استوګنځای قلعه عبدالله ولسوالۍ جنوبي پښتونخوا تحصیل چمن. د غریب اڅکزي صاحب چاپ سوي تصانیف دي: د کوژک ګلونه لومړی کتاب، لومړی شعري ټولګه ستا د ښایست ګلونه ډیر دي، دویمه شعري ټولګه خپله خاوره خپل اختیار، عمده کتاب، درېیمه شعري ټولګه
او د پښتون قامي تحریک ملي مشر خان شهید حاجي جیلاني خان اڅکزی او عدم تشدد لومړی او دویمه برخه، د شهیدانو کور لومړی برخه، قاضي ملا عبدالسلام بابا اڅکزی یو روڼ انده او مترقي عالم، ناچاپ اثار، ملي ستوري، نثر او شاعري د مقالو ټولګه. دغه راتلونکی کتاب دی. نو ملګرو، د غریب اڅکزي شاعري ډیره خوندوره، په زړه پورې، ولسي، قامي او ملي ده. حماسي شاعري یې ده، رزمیه شاعري یې ده. خپل قام ته په خپل کلام کې د بشپړه تحریک چلولو، د خپل حق د غوښتلو او د ظالم څخه د خلاصون لارې په خپل کلام کې و پښتانه قام ته ورښیي چې تاسو خپل حق ترلاسه کړئ او د حق د حاصلولو لپاره یووالی او اتفاق ډیر لازمي دی او تاسو اتفاق وکړئ او بیا د علم حاصلولو لپاره هڅې وکړئ او بیا مخته د دشمن مقابله ډیره په اسانه کولی سي. نو د دې کتاب خپله خاوره خپل اختیار غریب اڅکزی، زه اوس راځمه د پروفیسر فیض شهزاد صاحب خواته چې دی خپله خاوره خپل اختیار باندې خپل نظر و تاسو ته وړاندې کړي چې د غریب اڅکزي دریمه شعري ټولګه ده. جهان مننه تیمورشاه کمال صاحب، زما پر څنګ ناست عبدالمالک قلمیار، نعمت الله ظهیر صاحب او شیر محمد شادمن او محمد رفیع، خصوصا محمد طاهر لیبال چې د ستړي پښتون پیج چلوونکی دی. او کمال صاحب ماته یو داسې کتاب مخته او لاسته راوړی چې د هغه عنوان دی، د هغه نوم دی خپله خاوره خپل اختیار. دا د یو تحریک ناره ده او هغه ناره چې د وخت څخه د خپله خاوره خپل اختیار. او بیا عیسی اڅکزی غوندې قلمکار او شاعر چې د داسې خاورې اوسېدونکی، یعنی چمن، که څه هم چمن د زردارو د مالدارو ځای دی. زردار او مالدارو په حواله دا خلک د دنیا و کونې کونې ته رسېدلي، خو زه دغه محمد عیسی چې دی د هغه چمن اوسېدونکی دی چې مترقي دی، روشن فکر دی. شعر چې کم دی هغه روشن خیالي د لیرې ځایه کې بریښي، شعر یې بریښي، تخلیق یې بریښي، فکر یې بریښي او شعرونه ډېر معناداره دي. زه خپله خبره پر کوم، خو د هغه در مخ کمال صاحب تا ته وایم چې د ته د ده کلام د کلام او د شعرو څو نمونې په موږ واوره، خبر به پر کوو. تیمورشاه کمال صاحب، خبرې هر سړی کوي خو د کار څوک لاحق دی. خبرې هر سړی کوي، خبرې هر سړی کوي خو د کار څوک لایق دی. او تړلې ډیر وي مګر د دستار څوک لایق دی. ډیر الله بیا ووایه نه. خبرې هر سړی کوي خو د کار څوک لایق دی. او تړلې ډیر وي مګر د دستار څوک لایق دی. حالات وښودله دا هم ښه جوته سوله. حالات وښودله دا هم ښه جوته سوله. په دار راوځړېږي څوک او د دار څوک لایق دی. ډېر الله ډېر الله بیخي ښه. حالات وښودله دا هم ښه جوته سوله. په دار راوځړېږي څوک او د دار څوک لایق دی. موږ ازموینه وکړه بار بار خو بس تیر به وتو. موږ ازموینه وکړه بار بار خو بس تیر به وتو. باید چې وپېژنو نور نو د ښار
څوک لایق دی او دا امانت دی خپل رایه داسې چاته ورکړي دا امانت دی خپل رایه داسې چاته ورکړي چې د ولس د خیرخواهي پر معیار څوک لایق دی د ولس د خیرخواهي د معیار څوک لایق دی او زما د قام د بېغورۍ دغه بسنه کوي زما د قام د بېغورۍ دغه بسنه کوي چې بې پوښتنې مني دا دغه دار څوک لایق دی ډېره او د محمد د ښایست دومره انتها ده چې بس د محمد صلی الله علیه وسلم د محمد د ښایست دومره انتها ده چې بس غریبه دومره د صفت او کردار څوک لایق بیا باید د محمد د ښایست دومره انتها ده چې بس غریبه دومره د صفت او کردار څوک لایق دی ډېره له غریبه سګزی ما درته وویل چې زما هم فکر قلمکار صاحب کتاب چې شعر د هر دور د هر زمان عکاسي کوي او شعر چې کم دی خوندور دی معناداره دی مفهوم لري او ولې بې نه لري چې د ده دا درهم تخلیقي اثار درهم شعري ټولګه زموږ په لاس کې ده د دې معلومه ده چې د ده شعر د ده کلام چې کم دی زړونه وړي هم زړونه تخنوي هم په معیار پوره هم دی ولې به نه وي چې دی د قلم سره تړلی د فکر سره تړلی په قام مین په ژبه مین په خاوره مین بیا د یو داسې تحریک سره وابستګي ده چې هغه تحریک چې دی هغه ځان ته خپل یو تاریخ لري نو زه دا غواړم کمال صاحب چې ته یو بل کلام چې کوم دی هغه پټ تر شا ګزار کول دا څه معنا مخامخ جار جار کول دا څه معنا ډېره پټ تر شا ګزار کول دا څه معنا مخامخ جار جار کول دا څه معنا ژمنې تل کوې خو بې عمله یې ژمنې تل کوې خو بې عمله یې هو کول اقرار کول دا څه معنا دا بیا ووایه ډېره ژمنې تل کوي خو بې عمله یې هو کول اقرار کول دا څه معنا او غم د پاسه غم دی خوښۍ چرته دی غم د پاسه غم د پاسه غم دی خوښۍ چرته دی صبر انتظار کول دا څه معنا بیا ووایه ډېر ښه او غم د پاسه غم دی خوښۍ چرته دی صبر انتظار کول دا څه معنا وی ویل د خپل خاوند په مړینه کې وی ویل د خپل خاوند په مړینه کې ویره داسې وار کول دا څه معنا سم سیده پر لاره ځه غریبه تل چپ رپ رفتار کول دا څه معنا ما درته وویلې کمال صاحب چې شاعر چې دی د قام سترګې وي د ټولنې نماینده وي د اظهار چې کوم دی استعاره وي دی چې په ټولنه کې کم کردارونه ویني دا کردارونه چې کم عمل وي دغه کردار چې کم رول په ټولنه کې دی قلمکار او شاعر یو دومره اساسه څوک چې په یوه شی نظر وي او د وخت کردارو دا ثابته کړې ده چې قامونه او قومونه پر خاورې قولونه سوي چې کم دي نه په کردار او په گفتار کې بیا ډېر فرق وي دلته د ده هغه بنیادي مقصد چې کوم دی هغه هم کردار دی هم گفتار دی او در څو چې کردار او گفتار سره یو سوی نه وي نه د پښتون په نصیب به دغه بېچیني وي دغه بېقراري وي د ده خبر هم دا ده چې کم د گفتار دی باید هغه چې د کردار وګرځي زه غواړم چې دا رنګ د ده یو بل کلام
زموږ منځ ته راسي موږ یې واورو. څه مې د یار څنګ نه دی بایللی ما تر اوسه دغه جنګ نه دی بایللی. ډېر الله واه په ډېر څه مې د یار څنګ نه دی بایللی ما تر اوسه دغه جنګ نه دی بایللی. د مغولو ککرۍ باندې ماتیږي د خوشحال تورې لا شرنګ نه دی بایللی. ډېر الله او زه اوس هغسې زلمی نه یم که ګورې زه اوس هغسې زلمی نه یم که ګورې مګر تا خو سپوږمۍ رنګ نه دی بایللی. ډېر الله ډېر الله او سور سیلاب دی لا بهیږي لا روان دی. واه سور سیلاب دی لا بهیږي لا روان دی قربانۍ مې خپل آهنګ بایللی نه دی. ډېر الله ډېر او دا منم چې نور یې هر څه تر لاس ووت دا منم چې نور یې هر څه تر لاس ووت مګر دا چې افغان ننګ نه دی بایللی. ډېر الله دا بیا ووایه. دا منم چې نور یې هر څه تر لاس ووت مګر دا چې افغان ننګ نه دی بایللی. سور تنور دی واغیارو ته غریبه سور تنور دی واغیارو ته غریبه دی وطن خو لا غورځنګ نه دی بایللی. واه ډېر د کمال شعر دی. ما په ابتدا کې وویل چې دا یو فکري شاعر دی دا یو نظریاتي شاعر دی چې د دې د کتاب د ټایټل څخه معلوم دی خپله خاوره خپل اختیار خو کمال یې دا دی چې انداز علامتي دی او په علامتو کې بیا تاثراتي دی د کام او د کام د نفسیاتو د وطن او د خاورې چې کوم کیفیت دی نه د دې په ډېر باریک بیني سره تجزیه کړې ده. زه دا په دعوه سره وایم چې دا تره شاعران چې په وطن کې په کام کې دا کام به د غلامۍ زنځیرونه ماتوي دا به د غلامۍ د زنځیرو راووځي ځکه چې د کلمکار او دغه شاعران او دا د ادیبان او بیا دا تراز کله غریب اڅکزی چې دی چې پر وطن هم نظر دی پر کام هم نظر دی. دغه یو شکایت بېلا لیدونکو ته وړاندې کو چې د خپل کلي یې لري نو دی د خپل کلي په هکله باندې وایي بوی ځي د نفرت زموږ په کلي کې بوی ځي د نفرت زموږ په کلي کې ستا منافقت زموږ په کلي کې ډېر الله او هسې د ښکنځل راپسې نه کوي هسې د ښکنځل راپسې نه کوي نه غواړم عزت زموږ په کلي کې لا هم پایلوچي پکې روانه ده لا هم پایلوچي پکې روانه ده نسته شرافت زموږ په کلي کې او مار بسې لړم بسې وهي بدي مار بسې لړم بسې وهي بدي یار بدي سي جت زموږ په کلي کې یار بدي مار بسې لړم بسې وهي بدي یار بدي سي جت زموږ په کلي کې هر چا پر خپل ځان تمامه کړې ده هر چا پر خپل ځان تمامه کړې ده مه غواړه سویت زموږ په کلي کې او ګوره ورلور نسې په ژوند کې هم وبکړې دغت زموږ په کلي کې او بیا به وکړي څوک غریبه پس له دې بیا به وکړي څوک غریبه پس له دې ستا غوندې همت زموږ په کلي کې. ډېر ښه خو کمال صاحب دا د شاعرانه نظر دی د تشبیه د استعاره د یا رمز د یا علامت د شاعر نظر خو ډېر پراخ نن خو ګلوبل ویلیج دی نه ښار نه ملک د کلي حیثیت اخلي او دغت ګرځ د انسان د پیدایش سره راغلی دی کړتوب د انسان د پیدایش زه د خپله خبره د قاضي بابا پر دې شعر چې هغه هم داسې ویلي وو د هغه چې زما په خیال چې زه له خپله ملکه بار سم قدرمن به د سرو زرو تر دینار سم ښه له ما څخه هر چا پرېدو کولو لیرې ځم د بېګانه نیکانو جار سم نه نو چمن دی د دغه وړ چې سړی یې وستی د چمن لیکوالان د دغه وړ دي چې سړی یې ادبي ټولنې دي مجلې جرموزي د ټولو څخه جهان مننه. موږ تاسو ته خپله خاوره خپل اختیار
د محمد عیسی غریب اڅکزي دغه درېیمه شعري ټولګه په شاعر او کتاب کې نن تاسو ته وړاندې کړه. هیلهمند یو د ده شاعري مو هم درته واوروله. په زړه پورې او خوندوره شاعري ده. د کتاب درکونه مو در وښول. دا کتاب ترلاسه کړئ، ویل ولئ، ملګرو ته یې ورکئ. زموږ ویډیو شیروئ ملګرو. پر ستړي پښتون به هر اتوار زموږ دغه خپرونه جاري وي انشاءالله. موږ به د سویلي پښتونخوا بېلابېل لیکوال او شاعران تاسو ته معرفي کوو. د هغوی کتابونه به په تاسو پیژنو. تر بل اتواره زه تیمورشاه کمال، پروفیسر فیض شهزاد صاحب، عبدالملک قلمیار صاحب او محمد رافع صاحب او د پیاوړي لیکوال دویم چیرمن شیر محمد شادمن صاحب او زموږ ځوان شاعر نعمت الله ظهیر صاحب، طاهر لیوال صاحب، زموږ ټول ټیم له تاسو تر بل اتواره اجازه غواړو. کامیاب، ګړندي، ژوندي او بریالي اوسئ. یو جهان مننه.